اوس دا څومره ورځ د موږ د دې نه نیستو خبر چېرې په دنیا کې څه روان دي. زما د خیال مطابق چې په باجوړ کې هغه زوړ حالاتو طرف ته روان یو ځکه چېرې په دې دور کې موږ ته انټرنیټ نه مړه نو څومره د افسوس مقام دی چې معاشره دومره شاته د دنیا نه چې هغه ته انټرنیټ نه نو هغه به ترقي څه وکړي. خلک لاړې سپوږمۍ ته وخته زموږ په باجوړ کې انټرنیټ نشته دی. انټرنیټ په مکمله توګه باندې بند دی. اخر مونږ د چا نه ګیله وکړو چېرې مونږ ته د انټرنیټ چې کوم دی کولاو خان باجوړ ته دلته رالی مونږ ورته وویل چېرې مونږ ته انټرنیټ راکړه 4G 3G راکړه. نو بیا د باجوړ عوام چې څومره دي هغه MPA ګان MNA ګان چې څومره دي هغه وایي چېرې تاسو کې د یونیورسټیانو د کارخانو د فیکټریو مطالبه ولې نه کولی چې تاسو د انټرنیټ دغه کوو. د هغې نه مخکې خو چې کوم دی په موږ باندې په کلونو انټرنیټ بند و. عمران خان نالې زموږ د هغه نه مطالبه وکړه. هغه وایي چې زه څنګه اسلام آباد ته لاړ شم زه به تاسو ته نېټ کولاو کړم. نو هغه یې وکړل. اوس هغه لاړې دوباره موږ ته انټرنیټ نشته دی. د دې نه مخکې په موږ باندې FCR خلکو به موټرسایکل چې کوم دی نشو چلولی. موټرسایکلو باندې به خپل ضروریات نشو راوړلی. خلک به په اپتوب چې کوم دی ښار ته نشو تللی ځکه چې هغو غریبانو ته دومره سهولیات نه و چې ښار ته لاړ چې خپل اشیاء دي هغه راوړي. هغه موټرسایکل خو بندې وي زه هغه خو کولاو شولې. موږ باندې دغه نه مخکې چې کوم دی څومره ظلم کېدو بربریت کېدو چېرې موټرسایکل نه وي دغه شانتې 4G نه وه 3G نه وه موږ به د دنیا د حالاتو نه خبرېدلو. بله ورځ مې یو پوسټ وکړه چېرې حمزه شهباز دی که څه شی دی هغه چې کوم دی درېکلی دی. نو اوس ما ته پوره علم نشته دی چېرې دا حقیقت دی که نه دی حقیقت ځکه چې موږ ته انټرنیټ نشته دی. موږ د حالاتو نه خبرېږو. موږ د دنیا سره مکمل زموږ رابطه ختمه شوې ده. MNA د سړي بچی نشته دی چې راپاڅېږي چې د خپل حق تپوس وکړي چېرې تاسو موږ ته انټرنیټ ولې نه پرووایډ کوئ. موږ د بنیادي حقوقو نه ولې محروم یستو چې په کومو کې ټول نه اول انټرنیټ دی چې کله ستاسو انټرنیټ نه ته د دنیا سره مقابله نشي کولی نو دا به عوام دا د عوامو کار دی چې عوام روزي روډونه بند کړي او خلکو ته نور مشکلات جوړ کړي. دغه خو موږ هم دغه روډونه چې بند هم کړي نو زموږ باجوړ ته ښه نقصان دی. چېرته ته چاته وایي چېرې ما ته انټرنیټ نشته دی په باجوړ کې خو زه د دنیا د حالاتو نه خبر نه یم او زه د دنیا سره زما رابطه کټ شوې ده نو هغه به تا پسې خاندي. هغه به د خندا د وجې په تا پسې مړي چېرې دا کم وخت دی او تا ته اوسه پورې انټرنیټ نشته. مسافر چې څومره په بار ملکونو کې ژوند کوي نو هغو ته ډېر زیات مشکلات هغه د خپلو ماشومانو سره د خپل خاندان سره د هغو رابطه منقطع شوې ده د هغو سره رابطه نه کېږي ولې چې انټرنیټ نشته دی. مسافر کم چې په بهر ملک کې ژوند کوي امان الله هغه به زما دا ویډیو ګوري هغه ما ته په مسنجر باندې میسج وکړو چېرې ته آنلاین یو زه کور ته رینګ کوم کور ته رینګ نه کېږي هلته انټرنیټ بند دی خبر شوی یم څه وجه ده. ما ورته وویل چې بالکل انټرنیټ بند دی نو هغه ډېر سخت خفه و ځکه چېرې ما ته هغه وویل چېرې ته څنګه آنلاین وای فای استعمالوې څه وجه ده. نو ما هم هغه ته وویل چېرې زه د کوټې په سر باندې چې کوم دی انټرنیټ ته ناست یم او هغه هم وایس میسج چې کوم دی په ګنټو کې هغه نه سینډ کېږي. نو هغه غریب څومره خفه و هغه ته څومره مشکلات وي چېرې زه کور ته رینګ کوم د خپل کور د حال احوال نه ځان خبروم او هلته رینګ نه ځي. دا څومره د افسوس خبره ده. دغه مسافرو چې کوم دی زموږ ملک ته څومره فایده راکړي له هغه غریبان هلته لګوي زموږ د ملک معاش چې کوم دی ښه کوي او موږ باجوړ کې انټرنیټ نشته دی. ته بزنس نشي کولی ته سټډي نشي کولی سټوډنټان په یوټیوب باندې لیکچر نشي کتلی د دې سره چې کوم کاروبار والا چې څومره خلک دي هغو په واتساپ باندې رابطې نشي کولی د خلکو سره خپل ډیلینګ نشي کولی نو موږ به څنګه ترقي کوو. اخر ولې زموږ نه چې کوم د انټرنیټ اخیستلی شوی دی او موږ ته انټرنیټ چې کوم دی نه مهیا کېږي. نو زمونږ چې څومره MNA ګان دي هغو موږ دغلته ولیږو هغو غریبانان د خولې نه غږ نشي ایستلی. ته خو چېرته چاړهګان دي خپله خبره نشي کولی چېرې موږ ته انټرنیټ نشته دی موږ ته مشکلات. نو آیا تاسو چې کله نور احتجاجونه موږ د مهنګایي حوالې سره کوو نو تاسو بیا وایئ چې احتجاجونه مه کوئ. نو دا اوس زموږ کار دی چې موږ به احتجاج کوو موږ به د ریاست نه چې کوم دی د انټرنیټ مطالبه کوو. تاسو دغلته چې کله د ووټونو ټیم راشي تاسو ټول د ورځې 20 ځل راځئ دغلته زاریګانې کوئ چېرې ما له ووټ راکړئ زه به تاسو دا شي درکړم زه به تاسو دا درکړم او اصل کې موږ ته انټرنیټ دلته نشته دی. زموږ د خپل MNA ګانو MPA ګانو نه ګیله پیدا شي چېرې تاسو موږ هلته خوراک لېږلی استئ تاسو موږ دغلته چې کوم دی چپړاسیتوب لېږلی استئ چې یو سره تصویر وباسئ د عمران خان سره وباسئ د بل سره وباسئ او دلته خلکو ته شو کړئ چېرې زما د دې خلکو سره تعلق دی او بیا په حقیقت کې هېڅ هم تاسو نه کوئ. هغه د FCR قصې را باندې دوباره را روانې دي او موږ د بنیادي حقوقو نه چې کوم دی محرومیږو. موږ ته هغه حقونه نه راکړلی کېږي چې کوم موږ سټوډنټانو ته پکار دي زموږ چې څومره د عوام دی هغو ته پکار دي. نو کم از کم موږ د ریاست نه دا مطالبه کوو زموږ چې څومره حکومت دی اعلی حکام دي چېرې موږ ته د انټرنیټ راکوي. موږ خو هم چې کوم دی دغه قومونو په شانتې شو او موږ هم د ترقۍ په لور باندې چې کوم دی روان شو. تاسو موږ ته سهولیات نشئ راکولی کم از کم د تیار خورانما
اخلي کنه یاره چې ته مونږ ته انټرنیټ بند کړي ته مونږ ته چې کوم دی نور داسې مسلې جوړې کړي روډونو مسلې دغه وي چېرې چې د روډونو کار شروع شو نو هغه په میاشت کې کېږي زمونږ دا تقریبا په 2020 کې د 2000 باندې کار شروع شوی د دوړو سره مخ وو دغه هره ورځ به د خلکو سینې خرابې وي او اوس هم دغه شانتې روډونه پراته دي په یو ځای کې خراب په یو ځای کې ټیکو نو لکه دا ولې کېږي زمونږ سره داسې باجوړ ولې دومره شاته دی دا کوم چې زمونږ مشران دي په باجوړ کې دا خو سره زمونږ تپوس کوي نو کم از کم مونږ د عوامو ته وایو چېرې تاسو د خپل حق تپوس وکړئ او د خپل چې کوم حق دی په هغې مطالبه وکړئ قطعا په دې کې یره په دې کې شرم مه محسوسوئ چېرې تاسو روزي روډونو ته او تاسو احتجاج کوئ دا زموږ حق د پروټیسټ دا به موږ خامخا کوو او موږ ته به دغه انټرنیټ دوباره بحال کېږي عمران خان خو کم از کم زموږ د پښتنو دپاره څه نه څه وکړي که نه یاره انټرنیټ راته کولاو کړو تاسو لاړ شئ زه دې ته وایم چې تاسو په پنجاب کې د انټرنیټ بند کوئ که تاسو دومره نارانستئ یوازې ولې د پښتنو سره دا شي کېږي چېرې په هغو ته انټرنیټ نه وي زموږ سیمه چې کوم دی د سهولیاتو نه محروم وي نو لکه څومره د شرم مقام دی یار چې زموږ په ملک کې موږ ته انټرنیټ نه وي نو زه به د دې نه د نور د څه شي مطالبه وکړم چې ما ته دلته یونیورسټۍ نه جوړ کړه ما ته دلته نور سهولیات راکړه چې ته زموږ له تیار رانه اخلي او نور راله نشي راکولی نو دا د انسانیت شو خو قطعا په هیومینټي په انسانیت کې دا قطعا نه راځي چېرې دا یو شهري سره دومره زیاتې کېږي چېرې هغه ته انټرنیټ نه وي دا ویډیو دغه مشرانو ته دغه اعلی حکامو ته ورسوئ چې یاره په دې خبرو باندې भरपूर کار وکړي انشاءالله نیکسټ ویډیو کې ملاوي تر دا وخت پورې ما ستاسو نن شراکه اجازه ته الله پامان